السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو فیروز خان گجر د سره بیا د یو ویډیو د کلیپ په وساتت سره مخاطب ما ټولو یارانو دوستانو ته مې د مینې ډک سلامونه احترامات. ګرانو مرګرو ټیم مو ډېر نه ځای کومه، زمونږ دا یو څو شعرونه د خپل ګران قدردان زړه ته نږدې ملګری چې د څه تعارف محتاج نه دی، د مدین سیمې سره تعلق دی او ډېر د یو دروند خاندان سره تعلق لري او زمونږ ګلې په ګلې باندې ګرځي، غرونه په غرونو باندې ګرځي، په سمه ګرځي او چرته د شاعرۍ او د ادب سره تعلق لرونکي څومره ملګري چې دې پیرو کې پټ لالونه پیدا کوي او میډیا ته مخامخ کوي. زه ډېر بې حد مشکور یم ملګرو. نوم درته ښیم زمونږ میا ابرار احمد اخوند صاحب چې د څه تعارف محتاج نه دی. نو زه یو څو شعرونه د خپل طرفه د دې پردیسۍ نه زه د خپل ګران ملګري ته او ټولو یارانو دوستانو ته در ډالۍ کوم چې زما یاران ته خوند واخلي. وایي نشته مزه زمونږ د کلي چې یاران نشته او ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. نشته مزه زمونږ د کلي چې یاران نشته او ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. او چې جوماتونه او حجرې به پې ښایسته ښکارېدې، چې جوماتونه او حجرې به پې ښایسته ښکارېدې، زما د کلي هغه ښکلي مشران نشته او ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. او چې ډلې ډلې مازدیګر کې به ګودر ته تللې، چې ډلې ډلې مازدیګر کې به ګودر ته تللې، نوم د ګودر د هغه پیغلو په زبان نشته او ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. او څوک د مرګي په خوب وده څوک پردیسۍ لتلي، څوک د مرګي په خوب وده څوک پردیسۍ لتلي، او خالی چمن دی پکې هغه بلبلان نشته او ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. او زه فیروز خان ورپسې ټول کلي کې وګرځېدم، زه فیروز خان ورپسې ټول کلي کې وګرځېدم، پیدا مې نه کو جوړ یار مې په جهان نشته، ملګرو ما به چې لیدل هغه ځوانان نشته. او بل یو غزل دی چې دا مې په یارانو لیکلی دی، الله دې وبخي. وایي اسویلي مې د خولې خیجي په سلګو کې، اسویلي مې د خولې خیجي په سلګو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. اسویلي مې د خولې خیجي په سلګو کې، د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او زمون خیال خاطر کې نشته مرګ براشي، زمون خیال خاطر کې نشته مرګ براشي، او خزوانان مرګي سنبال کړه پلټو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او څه د ګل په شان مخونه مرګي یوړه، څه د ګل په شان مخونه مرګي یوړه، او چغې چغې شوې د کلي په مالو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او ای یارانو د یو بله قربانېږئ، ای یارانو د یو بله قربانېږئ، تحسب بنیتي مه ساتئ په زړو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او زړه په دواړه لاسه نه سمه راپاسم، زړه په دواړه لاسه نه سمه راپاسم، چې یادونه د چا راشي نیمو شپو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او زما تل به دا دعاوي ای یارانو، زما تل به دا دعاوي ای یارانو، د وفات ملګرو ژوند شه جنتو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او څوک مزې چرچې کوي ځان له خندېږي، او څوک مزې چرچې کوي ځان له خندېږي، او د چا اوښکې شوې ملګرو په لیمو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او زه فیروز پې د خپل زړه غمونه سپک کم، زه فیروز پې د خپل زړه غمونه سپک کم، او ځکه ستا یمه یاران په خپل شعرو کې، او د محفل یاران پراته دي ادیرو کې. او په یو درې ایکو ټپې درته ویمه مصري چې زړه مې وطن پسې کړېږي، قلم مې ګوتو کې ودرېږي، زړه مې وطن پسې کړېږي او قلم مې ګوتو کې ودرېږي، او په سوات مدین مې سره جوړېږي. او زما وطن دی ځکه یې کومه صفتونه، ډېر قدردان پکې اوسېږي، زما یاران پکې اوسېږي، او په ما ګران پکې اوسېږي. ډېر قدردان پکې اوسېږي، زما یاران پکې اوسېږي، او په ما ګران پکې اوسېږي، ځکه لیکم په سوات مدین باندې شعرونه. او سوات بهارین پکې یادېږي، ملکانان پکې اوسېږي، زمانه کله نه هېرېږي، ما یې په ځمکه باندې یخې قدمونه. ټولو ملګرو ته د زما د طرفه او د میا ابرار احمد اخوند صاحب د چینل د طرفه دی دا شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. او ما السلام په لوی الله مسپارم وروره.